السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د ډیسی سولر سیستم لپاره څنګه کولی شو دیتا سکوائر ملی ویر انتخاب کو. عموما دوستانو منګه په ډیسی سولر سیستم کې درې قسمه تړنې یا درې قسمه کنیکشنونه لرو چې عبارت دي دوستانو د سیریز کنیکشن څخه چې دیتا مسلسله تړنه ویل کیږي، دوهم پیرلل کنیکشن چې دیتا موازی تړنه ویل کیږي، او درې مکس کنیکشن چې دیتا مختلطه تړنه ویل کیږي. د دې لپاره سکوائر یعنی ملی ویر انتخاب او سلیکټ کو. دوستانو په شارټ کټ طریقې سره او ډېر په اسانه طریقې سره تاسو کولی شئ چې د درې قسمه تړنې چې تاسو په ډیسی سولر سیستم کې لرئ د دې لپاره ویر چې دی په سټنډرډ لیول باندې چې انټرنیشنل سطح باندې تاسو دیتا سکوائر ملی ویر ورته انتخاب او سلیکټ کړئ. اول راځو د سولر پینل او سیریز کنیکشن ته یعنی مسلسل تړنې ته. مسلسل تړنه عبارت د هغې تړنې دی چې په دې کې امپیر چې دا د یو سولر پینل مطابق په ځای پاتې کیږي او د دوه سولر پینلو مطابق چې د دې ولټ چې دا زیاتیږي. نو دوستانو موږ چې کله دا کنیکشن کوو نو د دوه سولر پینلو کنیکشن به داسې کوو چې د یو سولر پینل منفي او د بل دوهمې سولر پینل مثبت دا به سره کنیکشن کوو، نصب کوو او تړو به. کله چې دا عملیه مونږ اجرا کړه نو د دې امپیر چې دوستانو دا و امپیر دی او سیریز کنیکشن دی نو دا برالو او په 15 عدد باندې به تقسیمو. کله چې مونږ دا په 15 عدد باندې و تقسیم کړو نو مونږ ته په لاس باندې حاصل راځي 1.4 سکوائر ویر یعنی دوستانو دغه 1.4 ملی ویر. دوستانو من کولی شو دیتا انتخاب او سلیکټ کو او ورته نصب کو، خو 1.4 سکوائر ملی ویر هغه نه پیدا کیږي. نو موږ به دیتا دوستانو د سیستم ته 1.5 یعنی 1.5 ملی ویر به دیتا نصب او کنیکشن کو. دوهم راځو پیرلل کنیکشن ته چې دیتا موازی تړنه ویل کیږي. دوستانو موازی تړنه عبارت د هغې تړنې نه دی چې په دې کې امپیر اوچتیږي د دوه سولر پینلو مطابق چې مونږ دوه سولر پینل نصب کړي وي او د دې ولټ چې دوستانو دا د یو سولر پینل مطابق پاتې کیږي. نو کله چې مونږ موازی تړنه کوو د دوه سولر پینلو نو د دواړو سولر پینلو به مثبت د مثبت سره او منفي د منفي سره کنیکشن کوو. د دې نه وروسته دوستانو کله چې د دې امپیر 14 راشي نو دا 14 امپیر به په 15 عدد باندې تقسیمو. د دې نه چې وروسته دوستانو موږ ته کوم حاصل په لاس باندې راغی چې عبارت دی د 2.8 سکوائر ملی ویر څخه. نو دوستانو 2.8 ملی ویر نه پیدا کیږي نو دې ته به دوستانو 3 ملی ویر نصب او کنیکشن کوو. او دریم راځو مکس کنیکشن ته چې دیتا مختلطه تړنه ویل کیږي. عبارت د هغې تړنې نه دی چې په دې کې امپیر او ولټ دواړه زیاتیږي، های کیږي. نو دوستانو کله چې دا عملیه مونږ اجرا کوو مونږ ضرورت لرو 4 سولر پینلو ته. اول به 2 سولر پینل مسلسل کنیکشن کوو، بیا به 2 سولر دوستانو مسلسل کنیکشن کوو چې مثبت د منفي سره او منفي د مثبت سره. بیا به دوستانو دغه دواړه جوړه چې مونږه سیریز یعنی مسلسل کنیکشن کړي دا به موازی کنیکشن کوو د دې دوه جوړو سولر پینلو سره. د دې نه وروسته دوستانو چې کله مونږه د دې امپیر چې کو نو د دې 4 واړو سولر پینلو امپیر به دوستانو آتیش راځي. بیا به دوستانو دغه آتیش رالو په 15 به تقسیمو. کله چې مونږه آتیش په 15 باندې چې د دې امپیر آتیش راغلی دا په 15 عدد باندې مونږ تقسیم کو نو مونږ ته په لاس باندې راځي 15.6 سکوائر ملی ویر. نو مونږ کولی شو دوستانو دغه 15.6 ملی ویر نه پیدا کیږي، دې ته به مونږه 6 ملی ویر دوستانو نصب او کنیکشن کوو. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ د ډیسی سولر سیستم لپاره چې 3 قسمه کنیکشن دي، 3 قسمه تړنې دي، د 3 واړو کنیکشنو ته د امپیر مطابق ورته ویر نصب او کنیکشن کوي. خو دوستانو د دفاره به تاسو اصلي د کافر او د بیسو ویر انتخابوي او بل به دوستانو تاسو کله دیتا ویر نصب کوي کنیکشن کوي او دا بیټری یا انورټر یا یو پی ایس ته کنیکشن کوي نو باید چې د 3 مترو څخه زیات نه وي ځکه د دې سره ضایعات رامنځته کیږي، ولټ سره کمیږي، امپیر سره کمیږي او تاسو ته په سمه توګه استفاده نشئ کولی. خپل برقي وسایل په های لوډ او په های کیفیت باندې دې څخه نشئ چلولی. نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. د توجه نه مو یو نړۍ مننه. السلام علیکم.